مور د جناب محمد رسول اللہ کور کی تشریف فرما دا د شپې خوب ولیدلو خو خوب چاته بیانینا یو عجیب خوب ولیدلو خوب چاته بیانینا ناګهان ورتا د بار نه خبر راغی چې په عبد المطلب صاحب باندې ستیر راغلا او د بیت الله په دروازه کې پروت پسو کسانو باندې برنی ولې کور ته راوستلو عبد المطلب صاحب چې کور ته راوستو خلق تی نه چار چاپه ولاړ دي بیبي امینه رضی الله تعالی عنها دنه کوټه کې پجړا شو چا ورته ویل اے بیبي امینه ولی جاړي ورته وی والله العظیم چې اسمد خاون راغه او زما خاون ور باندې رانغه معلومیږي دا چې زما خاون په ابدي سفر زمان جدا شلو ام ایمن ورته وی اے بیبي امینه جالما پام کو چې سوچ دې خراب نشي ستا داس خسر دے ستا بڑے عزت کی ستا بڑے احترام ساتي بیبي امینه ورته پجړا شولا ورته وی د جهان تمام خلق یو طرف تکا او جناب عبداللہ سے بل طرف تکا کزد صبر خبر کوما نو زما خاون کی دمر صبرو چی جہان کی بلدا سے صابر سڑے گورمنا کد حسن او د جمال خبر ادا زما دی پر رب د بیت الله قسم وی چې زما د خاون پشان ته بل حسین او جمیل سړی پزمک نشته ده جاړم باولینا ام ایمن ورسره کوټه کې ناستا دا عبد المطلب سے بهوش کې راغې چا ورته لاس کې وبني ولیدي ورته وی او بوال اسکا و بابا جانا ستاہو حال یو شان دے لیکن بی بی امینہ کا پرے و تلا دا خدا سے بزرگ لوی خاندان دے کہ داغے قرار دل بگران کار دی و عبد المطلب صاحب منگ سراغی کوٹے تلارشا او بی بی امینی تا تسلی ورکا عبد المطلب صاحب ہوش کی راغی بی بی امینہ پا کوٹے کی ناستا دا چار چاپے رزنان ورطا ناسی دی او د بی بی امینی دسترگن اخ کے روانی دی عبد المطلب صاحب پا یو درشل او بلباندی لاس کی خودلو او آواز کی اے زماد گران بچٹ برا اے دا عبداللہ بی بی اے بی بی امینی مات اگورا بی بی امینی چورتا مخراواڑا اولو عبد المطلب سے پا دروازہ کرا پریوتلو ورطوی اے بی بی امینی کزما ٹول بچی مڑوے دمرا درد برا ترسے دلے نوے کم درچ دا عبداللہ پا مرگراتا او رسیدلو بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تسلی ورکڑا دوارا کینا استل ورطوی بچائی ستا دیر لوی خاندان دے ستا ډیر لوی قام قبیله ده او بچی ګوره ډیر د صحه د تحمل او د صبر او د برداشت وخت به تیرې او ورته بابا جانا ما پر رب باندې اعتماد دے ما با الله رب العالمین ساتي عبد المطلب سے ورته ډیر تسلی ورکړه چې کله راوتلو بابا لکینه خبر درته وکم بچی وایا څه خبره ده وی بابا ما خو بیگا یو خوب لیدلو او هغه خوب ما سار نه بیانولو مال چې حارث راشي ستا بچی راشي وی خوب دې سلی دلو بچی جانې وی خوب می دالی دلو بابا چې زما د پلار کرا زما د پلار پکور کی زما خاون پروته او زما خاون چې کلا حرکت کرا گئی ما توی چې اے بی بی امینی خیل کوا چې امانت در نزیا نشی پزان خیل کوا زف ابدی سفر باندې روانی ما
او تا سره ډېر لوی امانت ته ډېر خیال کوا چې دا امانت در نه ضایع نشي. ما ورته ویل اے خاوند امانت څه دی؟ ما ته اشاره وکړله. وای ناګهانه زما د خولې نه یو رڼا اسمان طرف ته لاړه. اے بابا جانا مشرق او مغرب او شمال او جنوبي چار چاپیره رڼا کړله. ما ته اے بی بی امینی وورا تا سره داسې زیب او زینت ته چې دا د تمامو انسانانو نه افضل انسان دی، د تمامو کائناتو نه افضل انسان دی، د فرشتو نه افضل دی. او زما داسې بچې در سره امانت ته چې د دې په وجه باندې با د دنیا ټولې تیاری د شرک دا پرانا باندې الله بدلی کی. بس وې داسې خوب مې لیدلې، خو د خوب وینا خو عجیبه وینا وي. عبدالمطلب سے ورته وی بچی مبارک تشا دا خوب زه تقریبا 6 میاشتې کیږي یا 4 میاشتې کیږي چې دا خوب زه بار بار ګورم، خو زه په بل انداز کې ګورم. بچی ډېر عظیم شخصیت را روان دی، ډېر لوی شخصیت را روان دی. عزیزانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک چې کېدلو ما نور واقعا بیان کړی دا. ما ویلو چې ان شاء الله کال په کال باندې با هغه واقعات بیانو چې کوم ځای کې پاتې شوي. مختصر سحر ټیم صبح صادق راختو والاو بی بی امینہ رضی الله تعالی عنها سره ام یمن او صوبیا دا دواړه موجودی وي. بی بی امینہ ورته وی چې اے ام یمن مال تکلیف ده، زه داسې محسوسوم چې مال خوب راځي او داسې پریشان غونده کې همم، نو که ستاسې خوښه وي زه به آرام وکم، کوټه به بنده کم. ام ایمن اوی چې مونږه بی بی امینی داسې را روان کړو لکه یو سړی چې معزز ملمه رخصتوي. الله اکبر. حضرت ابن سعد رضی الله عنه فرمایي چې د حضور پاک ولادت با سعادت دا د نورو ماشومانو په شان ته نه ده شوی. لوی صحابي دی، د دسه ولادت د عام ماشومانو په شان ته نه ده شوی. ام ایمن وی موږ را اوتلو، صوبیه وی زم را اوتلم، دروازه بند شو. دروازه چې بند شو مونږ شپه کې سوچ کولو چې یاره بی بی امینه تکلیف او مونږ ته دروازه بند کړه. ام ایمن وی زه نیمه شپه وا بهر را اوتلم، ما د دې دروازې ته غوږ کې خودو د دننه کوټه کې ما داسې د سرانو خبرې واورېدلې. وی ما خیال دا راغی چې د ابو طالب خزا دننه تلې دا یا به د حارث ټبر دننه تلې دا مشران زنانه دي خبرې به کوي د بیماری حالات ته. زه واپس رالم او بیا مې زړه ان صبر ونکو، بیا سټیم را اوتلم چې یاره کور کې څه پته لګي نه، نو ډایرکټ د حارث کوټې ته لاړم. دروازه مې وټکوله، د حارث ټبر راغی، ما نه تپوس کوي اے ام ایمن څنګه ناستئ؟ دروازې خوله کې ولاړئ، کله کینی کله پاسي. ورته وی ته کوټه کې ناستئ او د بی بی امینی په کوټه کې خبرې دي. د حارث ټبر ورته په جړا شو، ورته وی اے ام ایمن زما دریم ځل دی چې کوټې ته رالم او زه کوټې ته ودرېږم، په کوټه کې اوازونه دي، مزیدار خبرې دي. او وی زما زړه صبر اونکو نو وی زه لاړم د کوټو کې دي دروازو کې دي چودونو کې مې ولیدل په دې کوټه کې 4 زنانه ناستې دي او په منځ کې بی بی امینه په آرام خوب وده ده. سیوه الله اکبر. بی بی امینه وده ده بالکل. بی بی امینه په ځان باندې صادر را چولې او دا 4 وړه زنانه لګې دي یو بل سره خبرې کوي. بی بی امینه قرار پرته ده. زه په منډه رالم، ام ایمن په منډه رالم چې دا څه وجه ده، دا زنانه څوک دي؟ دروازه بنده ده. وی د خدای قدرت په ما باندې خوب غلبه شو، زم لاړم واپس وده شوم. سحر ټیم دی، صبح صادق را اوختلو، زه بهر رالم، د بی بی امینی دروازه مې وټکوله. بی بی امینه راته وی دروازه کولو دا دننه راشه. وی ما چې ولیدلو
یو طرف ته صوبیه لګې د کار کوي، بل طرف ته زه ودرېدلم او بیبي امینه اسمان طرف ته ګوري. زه حیرانه شوم چې زما د ورندار خو د اولاد کیسو ماشوم نشته دی. زما ورندار حیرانه ناسته ده، ورته وی ای ام ایمنه زم حیرانه یم چې کله زما ماشوم پیدا شو نو زما ماشوم د دنیا په لباس باندې الله رب العالمین پټ راولېږلو. ما ولیدله څلور زنانه یو طرف ته، یو زنانه بل طرف ته، بل طرف ته. د څلورو زنانو په منځ کې زما ماشوم پیدا شو. یوې نه مې تپوس وکړو ته څوک یې؟ راته وایي زما نامه د بیبي آسیه. بلې نه مې تپوس وکړو ستا څه نامه ده؟ وایي راته وفرمایل زما نامه د مریم د عیسی علیه السلام مور یم. بلې نه مې تپوس وکړو ستا څه نامه ده؟ هغه ویل زما نامه حوا رضی الله تعالی عنها ده. حوا رضی الله تعالی عنها یم. وی ما د دې زنانو سره خبرې کولې، وی ناګهانه وی ما ته وی چې یو عظیم شخصیت را روان دی. وی ما د هغوی سره خبرې کولې چې ناګهانه الله رب العالمین زما غېږې ته یو عالیشان رڼا د اسمان نه راښکته کړله او زما دا کوټه ټوله مکمله منوره شوه، رڼا شوه، خوشحالي شوه. ما ته هغوی ویل مبارک دې شه، بچی دې پیدا شو. ټول وای الحمدلله، رحمتا للعالمین راغې، فخر موجودات راغې، سرور کائنات راغې، سردار دو عالم راغې. بی بی امینه وی یو دم را باندې بی بی حوا را پاسېدله او زه په دواړه تندي باندې او په دواړه مخونو باندې ښکل کړم او بیا راته وی چې مبارک دې شه. هغه امام الانبیا راغې، هغه پیغمبر راغې چې آدم علیه السلام د ده په وسیله دعا وکړه، الله دعا قبول کړه او الله رب العالمین د موسی علیه السلام قوم ته نجات ورکو. دا برکت د جناب رسول الله، دا د دې پیغمبر برکت دی، دا د دې پیغمبر شان دی. ستا غېږې ته لوی شخصیت راغی. وی زه حیرانه شوم، دا څلور واړه زنانه موږ ناست یو چې ناګهانه یو ښکلی صورت والا زنانه په شکل باندې راغله او زما د غېږې نه ماشوم اوچت کو. وایي چې کله زما ماشوم روان شو اسمان طرف ته نو زما د بچي نه وړاندې رڼا روانه وه. ای ام ایمن ما په سترګو باندې لیدله. داسې ټیم راغی چې زما د سترګو نه زما بچی بهر شلو. ام ایمن سره دا خبرې کوي چې ناګهانه غېږ د بیبي امینه دوباره ډکه شوله او جناب رسول الله دوباره راغې. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. بیبي امینه د حضور علیه السلام مبارک لیدو سره فوراً هغې غېږې ته رانږدې کو. وایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپلې مور غېږې ته چې ورسېدلو نو د مور د غېږې نه بیا ځان جدا کو او ځمکې ته یې تندی مبارک ورسولو. دې باندې سیرت رحمت للعالمین لیکلي. وایي حضور پاک د غېږې مبارکې نه ښکته شو او سر یې په سجده باندې ولګولو او دا الفاظ ویلي: اللهم اغفر لامتی امتی، اللهم اغفر لامتی امتی. بی بی امینه وی دا څنګه الفاظ دي چې زمون خاندان نو اوریدلی. ام ایمن په منډه لاړ، خپل عبدالمطلب صاحب ته وی مبارک دی شه. د عبدالله صاحب بدل پیدا شو، بدیل الله در نصیب کو، داسې بچی دی. صوبیه په منډه باندې لاړ، په منډه باندې ووتله. دا ابی لهب دروازه وټکوله. ابی لهب انتظار کې ناست دی. ابی لهب ته وی ای ابی لهب مبارک دی شه، وراره دی پیدا شو. ابی لهب ورته آواز وکړو زه ته ما په دې زیري کې آزاده کړلې. صوبیه دا ابی لهب وینځوه. ابی لهب ورته وی زما د وراره زیره دې راوړو، ما آزاده کړې، ځه
ستا دپاره ازادي کې زیری لوی یو وخت مثال په طور باندې لکه نن وخت کې چې چاته 3 लाख روپۍ قیمت ورکړي زیری داسې لوی زیری ورکو د ډېرې خوشحالۍ نه زما آزاده کړې او صوبیه دومره خدمتګار او شریفه زنانه وه دا صوبیه د نبی علیه السلام رضایي مورم ده ګورې د نبی علیه السلام 3 میندې دي څو میندې دي دا سسوګوي د حضور پاک 100 میندې دي 3 میندې یو صوبیه ده دا رضایي مور ده دویمه بیبي حلیمه سعدیه ده دا رضایي مور ده او خپل مور بیبي امینه رضی الله تعالی عنها ده صوبیه دا یاد ساتئ صوبی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سینه مبارک ور کړي وا او حمزه رضی الله تعالی عنہ ته ور کړي وا نو دا حمزه رضی الله عنہ او نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا چې دواړه ورونه دي رضای نو دا په دې وجه باندې کنه حمزه سے بتره او نبی پاک وراره ده لیکن دا دواړه رضای ورونه دي دې دواړو به په شریکه باندې صوبی سینه رودلې وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 میندې دي یو صوبیه او بلا حلیمه سعدیه او بلا بیبی امینه رضی الله تعالی عنهما عزیزانو دې چې کله سینه اورودله وی بیبی صوبیه فرمایي چې ما کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم سینې ترانه دیکھو هغه زما سینه وانه غستا بیا بیبی امینه فورا غیږی ته اوچت کو چې غیږی ته اوچت کو بیبی امینه سینه واغستله او معصوم بالکل قرار شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت طیبه مبارکه داو چې دا په ماشومتوب کې د جړان نه د کړي په شان د عام ماشومانو او چې کله به بیبي امینه رضی الله تعالی عنها مبارکه او د شولا سبم لاستا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره با جبرائیل علیه السلام الله راولېګلو اے جبرائیل امینه لارشان بیبی امینه په خوب د شولا زما جانان په کټ کې پروت ہے زانګو کې پروت ہے اے جبرائیل امین الارشا او زما د جانان سره لوبي کوا سیرت رحمت للعالمین لیکلی دی وی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام به مشغولولو بیبی امینه وی زه ټیم کې را پاسې دلما زما بچي پکټ کې نو ما او حیران شوما چې زما بچه سشلو بیبی امینه فرمایي وای زما کوټه کې زما بچه چاپغي کې نیولې دی ما ورته आवाज کو تسوګي چې کوټه کې زما بچه غي کې نیولې دی وای ما ته درې الفاظ ویل یو لفظ دا دی چې زه خادم د جناب محمد رسول الله ایمان دویم آواز داو کو زمشغل کون کے د جناب رسول اللہ ایمان وی دریم آواز داو کو زملک ایمان اللہ رب العالمین د ترالی گلی ایمان تولو اے سبحان اللہ استاد اخکولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما شمتوب ادا سے نو برے ما شمتوب ادا سے نو برے ما شمتوب ادا سے نو